عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعلیکم الله السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر راغلی. او مبین صاحب د کابل مشران چې دي دا خو زه وایم د کابل مشران چې تاسو یادوي چې اول د اسلام زده کې اسلام زده ده خو خبره دلته وایم چې اقلا اسلام زده ده یا نه ده زده اقلا یو مشر خو لرو تاسو خو چې په اسلام پوهیږئ شریعت نسئ نافظوئ مشر نه لرئ نو تاسو څنګه خبرې کوئ د دې جواب به اقلا تاسو مشر د دومره خبرې وکړي چې هغه کې څومره غلطیانې دي خو نشته مشر نه لرئ د امریکا د جواب ورکړه د دې جواب به زه ورکوم جنرال صاحب. جنرال صاحب مایک بند. ستا غږ نه راځي. عثماني صاحب اول خو سلامونه قبول کړه بیا لاند جواب ورکوه مهرباني. مشر مونږ لرو کې ټولو ملګرو ته سلامونه وایم هم د شتو ملګرو ته هم اوریدونکو ته بیا د ورور ته دا وایم چې وروره موږ مشران کنه لرلای د دومره بزرګونو لخر بچا رهبری کولای د دومره لوی علما بچا راټولولای د دومره مجاهدین بچا راټولولای د شل کال به د امریکا او د ناتو په مقابل کې څوک جنگیدلای د دین به خلکو ته چا تبلیغ ولای دا زموږ مشران دي دا زموږ د مشرانو اثر ده ستاسو مشران دي دا ته چې مشر ورته وایي په خدای یقین وکړه د دین زموږ یو ادنا مجاهد هم د دین ډیر تعلیم لري هغه مجاهد هم ښه پوهیږي د مشرانو خو ستاسو مشرانو خو لمونځ هم نه دی زده کلمه هم نه دی زده مناسک د اسلام خلاصه کوي شعار د اسلام دا شعائر د اسلام نه دی ورته معلوم تقدس د اسلام نه دی ورته معلوم په کوم ځای کې دوی څه شي کړی دي کو امر الله دی وګوره چې آیاتونه غلط وایي اشرف غنی دی وا غلطی نه دوی نه درې نه په هر مجلس کې چې راځي غلطي زموږ مشران الحمدلله هغه چې مایک ته ودرېږي بغیر د لیکلو نه بغیر د کتابت نه هغه داسې غږیږي لکه توتیان هغه واقعا چې برجستانه تقان دي د خبرو د تقریر د بیان ربط او تسلسل لري ستاسو د مشرانو هغه لیکلي کتبي بیانونه هم نشي ویلی دا خبره خو بيخي ما کوي تاسو باید په خپل مشرانو باندې وشرمېږئ په خفا شئ او تاسو څومره ټیټ خلک چې دومره ټیټو خلکو پسې روان یې یقینا دا ستاسو بې حیثیتي او ستاسو ټیټوالی ثابتېږي د دې نه چې تاسو داسې قسم مشران لرئ زموږ مشران خو شیوخ دي علما دي د دین ستنې دي رڼاګانې دي زموږ په مشرانو باندې ته څنګه تنقید کوي عجیبه خبره نه ده دراندیش صاحب چې تر هغه عثماني صاحب د دین ستنه چې محمد صلی الله علیه وسلم تاسو په شریعت پوهیږئ شریعت نسي نافذوي عجیبه خبره ده شریعت پوهیږئ شریعت نسي نافذوي په دې پیګه چې قران کریم کې راغلي چې د مسلمان وژنه عثماني صاحب کله دنه پوښتنه کې د شریعت د تعریف کې د شریعت تعریف کېږي خو دومره پوه شولم چې تا وویل چې په شریعت نه پوهیږئ شریعت غواړئ مونږ په شریعت نه پوهیدل بیا مو شریعت هم نه غوښتو مونږ په شریعت نه پوهیدل بیا مو شریعت هم نشو تطبیقولای کته وایي چې شریعت پوهیږئ عثماني صاحب په شریعت پوهیږئ په شریعت پوهیږئ وایي چې د مسلمان وژنه په شریعت کې حرام عثماني صاحب په شریعت پوهیږئ د شریعت برعکس کارونه کوي قطعا نه خدای دې نه کی موږ چې د جهاد کوو د دې لپاره کوو چې الله رضا کوو موږ د شریعت خلاف خو څه کوي چې د شریعت خلاف یو ادنا خبره هم نه کولای حتی تاسو هم نشو کولای چې ته زموږ مخالف یې سرباز ما هم موږ په شریعت کې دا حدود عثماني صاحب محترم دوی د دومره لوی فلسفي لایق نه دي دوه خبرو کې زه دوی نه خلاصه غواړم د مونږ د نننۍ موضوع ده د کابل ادارې مشران باید د اسلام لومړني اصطلاحات زده کړي هغه نو وروسته د قرآن او د حدیث خبرې کوي
له امریکایانو سره د شوي تړون مطابق که خبرې کوي ودې کي کنې د اوربان چغې دې نه وهي. خلاص په دې کې څه ویل لرې که نه؟ ویل داسې لرم مبین صاحب که چېرته دا سوله رانغله د دې ټولو لامل تاسو یاستئ. بالکل که دا سوله ګوره نه دا میم ټول زما داسې کېږي میم زرما ټوله زما اوس ده. په ټول نظام کې یو ملا وزیر نشته، په ټول پارلمان کې 10 علما مونږ ته نشي پیدا کولی، په ټولو والیانو کې 2 ملایان نشته. نیم زرما اوس تا ده او که هغه وخت وه په ټولو 4 شوي ولایتونو کې 2 والیان ملایان نشي پیدا کولی. د کابل د ګوډاګۍ ادارې دي وي خو ملا پیدا کړه ته پکې نشته. د شرنګا بړنګا شټاسري په ټول مشاور وزیرانو کې یو ملا نشته. وخت چې بیا حکومت د وینو په تویولو د سرونو په شیندلو په درنې قربانۍ باندې د امریکا په شړلو باندې نظام د طالب لاس تلویږي، ته بیا څه فکر کوې چې شرنګا به د ما ولسمشر وي؟ ته څه فکر کوې چې له غرب نه راغلی یو سیکولر به د ما وزیر وي؟ ته څه فکر کوې هغه څوک چې په اروپا کې سپي مینځل سوسیالو ته ناستو هغه به د ما د پارلمان رئیس وي؟ ته څه فکر کوې هغه څوک چې د امریکایانو تشنابونه یې پاکول هغه به د پارلمان رئیس وي؟ ته څه فکر کوې د طالبانو د یو رئیس موټروان د طالبانو په وخت کې د یو رئیس موټروان هغه به د سنا د مجلس رئیس وي؟ کله وحاشا دا کېدنی شي. د تا په نظام کې علما زندان ته ځي، د تا د اشغالګرو په حکومت په ادارې کې د صلیبیانو ګوډاګۍ اداره حافظان د قرآن لاستړلي زندان ته بیا یې شهادت رسوي. مدرسې بمبارې په پانتون حمله د پانتون په شاګردانو باندې زم در سره ژاړم اوښکې تویم، لیکن په مدرسې چې بمبار کېږي موږ یوازې ژاړو. مکتب چې ورانېږي شاګرد په شهادت رسېږي زم در سره ژاړم. منبر چې په شهادت رسېږي موږ ټول تاسو مزې کوئ، تاسو ورته لواطت خانه وایئ، موږ هغه ژړا یوازې کوو. فرق د ما او د تا دومره ده. ته سیکولر له پانتون نه فارغ په علماو تخت و تاج کوې، ته سوسیالو ته ناست په اروپا کې سپي مینځې، مدرسو ته لواطت خانې وارې خو زه د بیا هم زغمم سینې ته د رانږدې کوم چې ته مې یو افغان ورور یې. ته د طالب په تور باندې خلکو ته 20 کاله د زندان قید ورکوې، په شهادت یې رسوې، په جسدونو باندې دارې کوئ، د شهیدانو جسدونه په تبرونو باندې وهئ، په ټانګونو پورې کش کوئ. ما سره داسې بوږنونکي تصویرونه دي چې انسانیت ترې نه شرمېږي. زه به تاسو ته دا اوس په دې لایف خپرونه کې وښیم، لیکن ضمیر مې دا نه مني هغه ظلم وحشت چې تاسو کړی او کوئ. لیکن طالب برعکس هغه څوک چې د توپک شپېلۍ لا ګرمه ده 50,000 افغانۍ هم ورکوي وایي ځه کور ته لاړ شه. توپیر دومره زیات ده. ته د جومات او د منبر دښمن روزل شوی، ته د قرآن او حدیث دښمن روزل شوی وي. ته چې په جومات حمله کېږي قرآن کریمونه په وینو سره وي ته هغه ملا او شاګرد تروریست بولې. توپیر دومره زیات ده. لطفا موضوع باندې راشه، موضوع باندې څه ویل لرې؟ لومړني همدغه ما ویل دي مبین صاحب، همدغه ما ویل دي چې صحیح ده تاسو په شریعت پوهېږئ که موږ مشران نه پوهېږي خو اقلا احترام ورته لري، تاسو ورته احترام نه لرئ. موږ مشران الحمدلله په شریعت هم پوهېږي، نظامي جنرالان هم دي ځکه چې د امریکا ودرېږه د موږ مشران شیخ الحدیثان هم دي، نظامي جنرالان ځکه دي چې د امریکا امپراتوري ته ماتې ورکړه، سیاستمداران او ډیپلوماتان ځکه دي چې د امریکا ټوله پالیسي دار او مدار کړه، ډیپلوماسي یې ترې نه وګټله. ښه بهترینه سفارتکاران دي. د نن عصر ملایان په هر څه باندې پوهېږي، تر څنګ د دې چې د قرآن او د حدیث دکتورا لري، یو ښه جورنالیست ده، یو ښه سیاسي ده، یو ښه نظامي ده، یو ښه پلار ده، یو ښه روزونکی ده، ښه د اخلاقو یوه نمونه ده. لیکن برعکس د تا مشران چې نه له دین نه خبر دي، نه شاعران دي، نه فیلسوفان دي، نه په خبره پوهېږي، تش د امریکا نانځه کې د امریکا ډول ته ګډېږي. د ټانګ مرمۍ راوخړه وه، خر مې په ونه خېژولی او نواسه خدا او دا څه اپلات یې وایي. په څه شي پوهېږئ تاسو؟ کم از کم چې په دین نه پوهېدلی په سیاست خو پوهېدلی، سیاست خو مزده وای، په څه شي پوهېږئ؟
منم چې په دین پوهېږي، خود به په دین پوهېږي الحمدلله. مایک خلاص کا. نور که کوم سوال لرئ د نور ملګرو ته وخت ورکړئ. د نور ملګرو ته وخت ورکړئ کې وساته. د لندن د دوه نفره ګوند محترم مشر فهیم وردک صاحب سلام علیکم دی، او خو د دوی یو دوه نفره درې نه سو مایک مخلاص کوي. فهیم وردک صاحب لطفا هیله مننه مایک خلاص. مننه مایک خلاص کړ. ډیر زیات غلط شي په ور کوي، خبره پې کوي. کامره خلاصه کا کامره. زما غږ اورئ تر هر څه د مخه تاسو ګډونوالو ته یا د عامونه تر اباسین مارګلې پورې د بشپړ افغانستان د بشپړې پښتونخوا ټولو درنو کامره خلاصوي کنه ته به کامره خلاصوي بیا به موږ لایو پرونه کې خبرو اجازه درکو. مننه. تر هغه پورې چې کامره خلاص نه کې وردک صاحب مشکله ده، ځکه تا په پروفایل باندې یو توهینامیز تصویر لګولی. ته لطفا باید د کامره خلاصه وي تر څو موږ تاسو سره خبرې وکړو. در غیر از آن خدای پاک به دې ورځ دا د افغانستان غیږې ته راولي یا به یې دغه عکسونو پوښتنه موږ درنه کوو انشاءالله. د وطن یا بړستن مهرباني وکړه. وطن یا بړستن منډه زنده‌باد. سلام علیکم. سلامونه او نیکی له ټولو ته. خدای دې وکړي جوړ روغ او صحتمند اوسئ. د تاسو د موضوع په اړه زه باید وایم چې د موږ د محترم جمهور رئیس داسې هغه مکه سپکوالی خو ورته مکه هغه شخص چې د افغانستان بانکي سیستم جوړ کړ، هغه شخص چې د افغانستان سره کوم جوړ کړ، افغانستان په ودرېږه د افغانستان بانک څو روپۍ لري؟ مګه وایي دالیزو خبره ده مبین یو دغه د افغانستان بانکي سیستم جوړ کړ. بانک د پتان درو لګي د ما موضوع د افغانستان په بانک نه ده. زه پوهېږم چې بانکي سیستم دی جوړ کړ د 20مه صدۍ ده. ته ما ته دا پرېږده چې هغه جوړ کړ چې جناب اشرف غني جوړ کړ. ودرېږه جناب بانکي سیستم زه څه کوم چې د ما په بانک کې غیر له دې چې یوه کاسیره نه وي پرته زه بانکي سیستم څه کوم؟ بانک زه په بلا وهم د ما په جب کې د بنډلونه راخطا کړي. جنرال صاحب هغه د افغانستان د داسې بانکي سیستم جوړ د افغانستان داسې بانکي سیستم جوړ کړو چې ځان دپاره د غلا لار پکې خلاصه کړه. د یو نوي کوډ نه یې په میلیاردونو ډالر هغه چې د افغانستان خلکو ته چې داسې بانکي سیستم جوړ کړو، داسې بانکي سیستم چې د مادي حفاظت هم نشي کولی، داسې بانکي سیستم جوړ کړو چې هر غلطه لار پکې خلاصه ده. دا څه شی جوړ کړي دي؟ که چېرته دوی رښتیا بانکي سیستم جوړ کړی وای نن به فساد کابو وای، لیکن نن د فساد بازار په ټول عمر کې اوس ډېر خلاص ده. ګورې فساد چې دی په بانکي سیستم باندې اړه نه لري. ودرېږه زه تا نه خبره، زه دلته د اقتصاد په باره کې درته نه غږېږم. د ما موضوع ده د کابل ګوډاګۍ بلواکه بېواکه مزدوره د CIA بلیک واټر د جاسوسي ادارې مشران باید د اسلام لومړني اصطلاحات زده کړي. بانکي سیستم د په جب کې کېږده مهرباني وکړه. ګوره په هغو کې هم ضعیف دی. که ته یو قوي ملا واوسې، که ته یو قوي خو دغه واوسې ملا، ته سیاست ته نه دانګې، ته د قدرت تږی خو نه کېږي. ته خلکو ته خیال است و محال است د همدې قدرت د لاسته راوړلو دپاره تر څو زه یو مقتدره اردو ولرم شرعي نظام په زور در باندې ومنم. قدرت ته لاسته راوړل اولین شرط د دې د شرعي نظام راولي. زه داسې موږ نشو کولی لکه په مصر کې چې مرسي انتخابات وګټل په دې باندې نړۍ پوه شوله چې دا سړی اسلامي نظام نسبي اسلامي نظام یا سیکولر د معتدل د امریکانو په اصطلاح او د سیکولرانو په اصطلاح معتدل اسلامي نظام او هغه هم 3 میاشتې پاس یو دیکتاتور یو فوجي راجیک سي ولسمشر چې د خلکو په رایه باندې راغلی هغه د دار تختې ته ورسوي. زه به داسې اردو به موږ جوړوو چې سیکولر ته د اسلام دین وروښیي. زه څه رقم اسلامي نظام پلی کوم چې د ما چېرې تاره دی چېرې تاسو یاده ده خونه ما د شل دفعې تا ته ویلي چې د خونخو تاره د موږ قرآن د هېڅ ضرورت ولې دغه قانون اساسي د امریکا په موږ باندې تطبیقوي ته څه بلا یې پوهېږې نه دونه. زه دغه تا ته وایم چې کرا دې په خپل جي باندې کښېنه، په موضوع باندې خبرې وکړه. دا مه وایه چې ملا دې په جومات کې او بهترین عالم دې په جومات کې کښېني. زه هغه ته بیخي عالم نه وایم،
زه هغه ته بیخي ملا نه وایم چې په دې وحشتونو باندې سترګې پټې کړي. دا چې ته بې غیرته شوی ملا مجبوره ده چې قرآن بند کړي ولاړ دي د جهاد سنګر ته. دا د تا بې غیرتي ده چې عالم دې ته مجبوره شوی چې شاګردان بخاري او ترمذي او جلالین یتیمان پاتې شي، دی لاړ شي سنګر ته په شهادت ورسېږي. په زرګونو علما په دې انقلاب کې په شهادت رسېدلي. دا د تا بېننګي او دوسي ده چې هم هغه د قرآن درس درته وایم په سنګر کې په وږه خېټه جهاد کوي. دا چې ته بې غیرته وي، خپله بې غیرتي خو په بل چا باندې مه تخته کوه. ملا دې په جومات کې کښېني، د تا وظیفې ته انتظار شي چې سبا پیغور ورکړې، زوی ته د قرآن درس ورکوي، 10 افغانۍ دې په لاس کې ورکړي، ملا صاحب ضرور رسېدلی. زه هغه ملا نه غواړم. د ما هغه ملا په کار ده چې منبر کې کله کوپ او کله شینکوپ ورسره ایښی وي. اصلي علما دغه دي. تر څو دغه دیموکراسي چې د بین جاودو په زور دې په ما تحمیلوله، د همدغه ټوپک په زور اسلام در باندې ومني. زه هغه ملا نه غواړم چې د ناټو په فتواګانو باندې د ناټو د فوج سره راځي د موږ مقدس جهاد ته ناروا وایي. ته څه فکر کوې چې ملا دې تر محراب او تر منبره پورې محدود پاتې شي؟ نه، دا د 21مې صدۍ علما او ملایان دي. دوی خپلې وینې هم تویې کړي دي، قرباني یې ورکړې، کورونه یې وران شوي دي، خو بیا یې جومات او منبر تا ته نه ده پرېښی شغاله. دا چې ارګ درنه په زور نیسي، اقتدار درنه په زور نیسي، دا د ملا کارنامه ده، دا د هغه پالیسي ده، دا د هغه جرأت ده. د همدې دپاره راجګ سوی چې تر څو دغه دومره وخت چې د ظاهر خان، داود خان او دا نور لوچکانو چې غلطولی په نامه ولسمشرانو او ملایان مو زندان ته اچول، دې نه وروسته یې نسئ اچولی. دې نه وروسته زه داسې نظام نشم زغملی چې علماو ته مې په دې حد کړې پرتې وي چې هغه د جهاد درس په حدیثو کې ونه وایي. ته موږ نه د مصر علما مه جوړوه، ته د افغانستان له علماو نه د بنګال علما مه جوړوه، ته د افغانستان له علماو نه د هغه اروپایي علما مه جوړوه چې د تا لیکلې فتواګانې په خطبه کې ووایي. دا د افغانستان، دا د هغه ملک علما دي چې دلته په یوه صدۍ کې په 100 کالو کې 3 امپراتوریانې ړنګې شولې. دا همدغه ملا ړنګې کړلې، دا همدغه عالم د دین ړنګې کړلې. کنې ته خو اوس هم د غلامۍ زنځیر دې په غاړه کې اچولی ده، مزدوري کوي او جاسوسي کوي. ته څه فکر کوې چې ملا دې بیا د تا وظیفو ته کښېني؟ بیا دې ته یو سیکولر یو بې ایمانه سړی په ملا باندې تخت و تاج وکړي؟ نه، دا کېدلی نشي. دا افغانستان د ځان پوی که، دا د خلقیانو د پرچمیانو هدیره ده، دا د سیکولرانو هدیره ده، دا د نړۍ د فرعونیانو هدیره ده. او هر وخت رهبري د جهاد د علماو په لاس کې. ځکه ته وایې ملا دې په منبر کې کښېني، خپله تنخوا د حج اوقاف نه اخلي، بېغمه به یو کور هم ورکړي، زندګي به هم ورکړي، وظیفه به هم نه خوري. ملا پوسه او منبر یې پوسه. نه، موږ داسې ملا نه ده پکار. د موږ مجاهد ملا پکار ده، غازي ملا پکار ده، باتور ملا پکار ده، د سنګر ملا مو پکار ده. هسې ملایان خو هغه د 2000 بله ورځ مو راټول سوي جهاد ناروا ده. بې غیرته چې تی نسې کولی، دا دین خو مه تحریفوه چې د جهاد غیرت نه لرې، د استشهاد ننګ او غیرت در کې نسته، د امریکانو په خلاف خبرې نشي کوی. دین خو مه تحریفوه، دغه بې غیرتي خو مه کوه، خو دغه ووایه چې زه بې غیرته شوی یم. دا دین غیرتي دین ده. اوس یو څو سیکولران، د سیکولرې په حکومتدارۍ څه، د غاښونو د ډاکټرې په حکومتدارۍ څه، هغه څوک چې ماشومان سنتوي دي هغه په سیاست باندې څه، خو خپل ماشومان سنتوه، د خلکو غاښونه باسه، مواد غایطه معاینه کوه. د ډاکټر له دې نورو کارونو سره څه کار ده چې هغه راجګېږي وروره په ریاست جمهوري کې هم، په لومړی مرستیالي کې او په هر شي کې. خو توهین چې وي بیا هر چا ته کېږي، د پیسو په بدل کې وروره مواد غایطه هغه کوي، معاینه کوي. ته راځې په ملا باندې خبرې کوي. ملا او منبر دا د موږ سرې کرښې، دا د موږ مقدسات دي. د دې نه په هېڅ قیمت نه تېرېږو. هېڅ څوک د دا جرأت نه کوي چې د سنګر عالم ته د توهین وکړي. سترګې پې باندې باسو لکه تشلو غوندې جب کې ورته اچو. که څنګه عثماني صاحب؟ بالکل همداسې د جنرال صاحب. دا خلک چې کوم دي، دا د عالم سره چې دښمني کوي، د من حیث عالم نه کوي، من حیث دین دښمني کوي. دا د دین سره دښمني لري، دا په آګاه او نا آګاه ډول د دین سره دښمني کوي. دوی که چېرته د دین سره دښمني نه کولی، نو قدرت واکمني حق د عالم ده.
ځکه عالم خرخواوي، عالم په دین پوي، عالم د الله نه ویریږي، عالم په خلکو باندې مشفق وي، رحم کوونکی وي. لکن دا خلک چې کوم دي، دا خلک د قدرت نه د علماو لرې ساتل د دې لپاره کوي چې خپل خېټې ډکې کړي، فساد وکړي، غلا وکړي، ظلم وکړي، غصب وکړي. د دې لپاره دا کوششونه کوي. او دا وایي چې مولا باید په منبر کې کینی. ولې دې په منبر کې کینی؟ ولې دې صرف په جماعت کې کینی؟ عجیبه خبره ده. مولا د انجینر مولا ده، د ډاکټر مولا ده، د ماشوم مولا ده، د ځوان مولا ده، د بوډا مولا ده، د ښځې مولا ده، د هر چا مولا ده. عثماني صاحب د هر چا مولا شو، قدرت هم باید مولا د دې په کوم وخت کې مولا پکار دی چې مړی وشي وي هله مولا راولئ، زوی پیدا شي هله مولا راولئ. نو خدای دې واکې اذان وڅڅوه، واکې اذان وڅڅوي په وخت کې پکار دی. خدای دې ونه چې دا مولا نه وي دغه ریښه درته چې دا نکاح د مور پلار ونه تړي، مطلق حرامیان یې. دغه مولا د چې نکاح یې ورتړي، ولې داسې کوئ؟ دا څه وایي؟ تاسو د مولا مخالف یې. هغه پلار چې دوی ته انسانیت ښودلی، کنې دوی به هم لکه همدغه یهودو نصاراو لکه هندوانو یوه ښځه په شپږو ورو کوله. دا مولا ده چې ده ته وایي چې دا حرام ده، حرامي دا مه کوه. دا مولا ده چې سبا به تم لکه انګریزانو په خپلې خور او مور نه وې بند. مولا ته توهین، دین ته توهین ده. د مخکې هلک دا خبره وکوله چې زموږ مشرانو ته سپکوئ مه کوئ. جنرال صاحب غوږ دی ده؟ د مخکې هلک دا خبره وکوله چې زموږ مشرانو ته سپکوئ مه کوئ. هلکه ستا مشران دې سپک، موږ به یې څه سپکوئ وکړو؟ هغه چې د خپل ځان خپله څومره سپکوئ کوي موږ یې نه کوو. موږ هغوی ته سپکوئ نه کوو، دوی خپله ځان سپکوي. دا سپک خلک دي.